بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين وعنه رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ابو هريره رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الساعي على الأرملة هغه سړی چې کوشش کوي په کونډو باندې د کونډو د پاره منډې هلې ځلې وهي والمسکین د غریبانانو د پاره کل مجاهد فی سبیل الله د مثال پشان د مجاهد فی سبیل الله ده کم اجر چې الله مجاهد ته ورکوي هغه الله د ته ورکوي. واحسبه قال وزما دا ګمان دی چې داسې مې ویلې وکل قائم الذي لا يفطر او د مثال پشان د هغه سړي تهجد گزار دی چې هغه نه ستړی کېږي د شپې د تهجد نه. وکصائم لا يفطر پشان د هغه روجهدار دی چې هغه روجه نه ماتوي او همیشه روجې نیسي. یعنې د دې طاقت یو انسان لرلی هم نشي خو که وی لري څومره غټ اجر وي. نو دغه شانتې الله اجر هغه چاله ورکوي چې هغه سره د کونډو یتیمانو مسکینانو غریبانانو غمي. متفق علیه بخاری مسلم کې دا حدیث راغلی. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم او د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده د نبی علیہ السلام نه روایت نقل کړي قال نبی علیہ السلام فرمایل شر الطعام طعام الولیمه بد په خوراکونو کې خوراک د هغه واده ده یمنعها من یأتیها چې منکې هغه چاله چې هغه ولا راځي غریبانه ولا راځي هغه منکې یا یمنعها منکې دل شي دغه ولیمین من یأتیها هغه څوک چې وته راځي ويدعى الیها من یأباها او دل هغه څوک را دعوت کول شي چې هغه انکار کوي نه راځي. ومن لم یجب الدعوه چا چې دعوت قبول نک فقد عصى الله ورسوله د الله او د رسول نافرمانی وکړه. رواه مسلم روایت سندن صحیح. وفي روایت فی الصحیحین وبل روایت کی راضی د صحیحین وان ابي هريره رضی الله تعالی عنه د ابو هريره رضی الله عنه من قوله پدې قول باندې بئس الطعام ربت خوراک طعام الولیمه خوراک د اغه ولیمه د یدعى الیها الاغنیاء او چې هغه ترا بلل شمال دارا ويترك الفقراء پر خدل شي غریبانان. وعن انس رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دا انس رضی الله عنه روایت دی هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کړي قال او فرمایلی من عال جاریتین چا چې پرورش وکړه دو جنکو حتا تبلغا تر دې چې بلوغ ته ورسېدلې سړي دوه لورګانې دي او داغه تربیت وکړه جا یوم القیامت قیامت پر ورځ برازي انا ز وهو واغه کهاتین لکدا دو غوتی داسی به ما سره نږدې صرف زما به د نبوت مرتبه اوچتي وضم اصحابه نبی رسول الله غوتی یو ذکر. رواه مسلم روایت صحیح مسلم کې راغلی دی او سندن صحیح دی. جاریتین مانس دای بنتین دو لورګانې. وعن عائشة رضی الله تعالی عنها روایت دی قالت فرمایدا دخلت علی امراه داخل شما بنی او خذو ما ابنتان لها داغه دو لورګانې وي تسالو سوال کو فلم تجد عندي شيئا پیدا نه که زما سره څه شی غیر تمرته واحده په غیر دی وي کجورینا سوال کو ما ولې وکجور ورکړه فاتیتها ایاها ما ورکړه کجوراغی ته فقسمتها تقسیم کړه بین ابنتها ما بین لورګانو کې نیمه یو لور لورکړه نیمه بل ولم تاکل منها خپلته خوراک ونک ثم قامت بودرد فخرجت وته فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا نبی رسول الله په موږ باندې داخل شفا اخبارته موږ له خبر ورکړ چې یا رسول الله د شو فقال نبی رسول الله فرمایل من ابتلي من هذه البنات سوق چې مبتلا شي د لورګیانو نه بشم پس شي باندې الله وت لورياني ورکی فاحسن الیهن هغه سره احسان وکي کن له ستر من النار دا لورياني بد د پاره د ور نه پردشي. متفق علیه.
وعن عائشة رضی الله تعالی عنها روایت ده قالت فرمایدا جاءتنی مسکینه رالمات و غریبه تحمل ابنتین لها دولوریان بار کړي فاطعمت ولا خوراک ورک ثلاث تمرات درې کجوري فاعتت كل واحده منهما نور اکړه هر یو لور ته یو کجورا ورفعت لا فيها تمرتن او چت اکړه خلیته یو کجوره لتا کلا جوی خوري فاستطعمتها ابنتها نو لور ته هغه موخته چې دا منګ لراک فشقت التمرتن پمنځ دوکړه کجوره التي كانت تريد ان تاكلها بينهما هغه کجوره چې د اراده و چې د خپل وخوري نو فشقت التمر بينهما کجوره دوزه کړه په مابین دي فاجبني شانها وما تعجب وکړه د کار فذكرت الذي ما ذکر کړه دغه سنات چې دی وکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وقال نبی رسول الله فرمایي ان الله قد اوجب لها بها الجنه الله تعالی د دې خزه د پاره په دی باندې جنت واجب کو او اتقها بها من النار یا د خزه په دی باندې د اور نه آزاد کړه رواه مسلم روایت صحیح مسلم کې راغلی سند صحیح وعن ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه روایت ده قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم اني احرج حق ضعيفين اليتيم والمرأة ويا الله اللهم اني نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه اللهم اني احرج حق الضعيفين الله ز ګناه غنم حق د دوا کمزور خلکو خړل الیتیم والمرأه د یتیم او د خزي حدیث حسن صحیح رواه النسائی باسناد جيد نسائی کی په جيد سند باندې راغلی د سندن روایت صحیح دی ښه ومعنى احرج سمانه د الحق الحرج پیوستکوم داغه پورې حرج او هو الاسم تا ګناه ده بمن ضيع حقهما داغه چا پورې چې هغه د دې حق ضایع کوي او وحذر من ذلك تحذيرا بليغا او زیر ورکوم د دینه سخت یره واجر عنه زجرا اكيدا ومنکم د دینه سخت منه یعنی یا الله ز هغه څو ګناګار غنم او هغه څوک سخت روما او رټنه ورکوم چې هغه د دوا کمزور خلکو حق خوري یتیم او خزي وان مصعب بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما روایت ده سعد هغه ولید سعد رضی الله عنه له فضلا على من دونه دا غرواله ده په نور خلکو فقال نبی صلی الله علیه وسلم هل تنصرون وترزقون الا بدعافائكم تاسو سره مدد نشي کېدو تاسو له رزق نشي درکېدل مگر تاسو د ضعفاء په وجه باندې رواه البخاري وهكذا مرسلا وان مصعب بن سعد تابعي دي بخاري سره وړه مرسل ولید وای زکه چې مصعب بن سعد تابعي دي ورواه الحافظ ابو بکر البرقاني في صحيح متصلا په صحیح کې متصل راوړی دی عن ابيه د خپل لارنا نو روایت سندن صحیح دی وعن ابي الدرداء عويمر رضي الله عنه روایت دی قال فرمایدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما د نبی رسول الله نو فرمایلی ابغوني في الضعفاء ولټوي مال رب کمزورو کې فانما تنصرون یقینا تاسو سره مدد کېدل شي او ترزقون تاسو له خوراک درکول شي به دعافایکم د غریبانو په وجه رواه ابو داود باسناد جيد ابو داود وی په جيد سند سره راوړی دی روایت سندن صحیح دی شیخ البانی رحمه الله د باندې حکم د صحت لګولې دی وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.